د پښتو وتلی سندرغاړی کفایت شاه باچا پرون ومړ. پولیس وایي د پښتو وتلی سندرغاړی کفایت شاه باچا په صوابۍ کې هغه مهال د جمعې په ورځ د وسلوالو په یو برید کې وژل شوی، کله چې د جمعې د نمانځه لپاره د کلي جومات ته د ننوتو په حال کې و. د صوابۍ ضلع د زیدي پولیسو سرچینو VOA ډیوه ته ویلي د وسلوالو په ډزو کې کفایت شاه باچا وړومبی ژوبل شوی و، خو کله چې هغه په ژوبل حالت کې روغتون ته ورسول شو نو دغلته یې د زخمونو توان رانه وړو او ساه یې ورکړې ده. پولیس وایي په هغه شوي برید کې یو بل ماشوم هم ژوبل شوی، خو د هغه حالت له خطرې بهر ښودل کیږي. د پولیس سرچینو وینا ده چې کفایت شاه باچا خپله شخصي دښمني لرله او د هغه ورور سیدګل باچا د دې وژنې دعوا په خپلو دښمنانو کړې ده. پولیس وایي له برید وروسته وسلوال له موقع تښتېدلي، خو پولیسو مقدمه درج کړې او د هغه د وژونکو د نیولو هڅې یې پیل کړي دي. په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالینو د سندرغاړي کفایت شاه باچا وژنه پښتو موسیقۍ ته یو ستر زیان ګرځولی او پښتو موسیقۍ دپاره یې د هغه خدمات په زرینو ټکو ستایلي دي.